مرګرو اسې سوچ وکړئ چې څه به وشي چې زموږ د دې دنیا نه ټول انسانان ورک شي، ختم شي. اول کې خو به هېڅ هم نه وي، ماحول به همدغه شان صفا وي، روان به وي. خو ټیک د یو هفتې بعد به زموږ په کورونو کې چې کوم ځناوران موږ ساتلي دي هغه به په مړه کېدو باندې سټارټ شي. هغې نه بعد یو میاشتې بعد به زموږ د کورونو لایټونه چې کوم دي هغه به پخپله بند شي. هغې نه بعد انسانانو خو په ځمکه باندې چې کومه تباهي شروع کړې وه هغه څه به ختم شي. خو 2 میاشتې بعد به په خلا کې چې کوم سټلایټس ګرځي هغه به کریش شي، هغه به والوځي او هغه به بالکل تباه شي. یو بل تباهي به د دنیا دپاره دا وي. یو کال نه بعد چې په دنیا کې څومره لایټینګ سیسټم دی هغه هر څه به بند شي، یعنی په دنیا باندې به یو تکه توره تیاره شي. صرف د ورځې به رڼا وي، هغه به هم د لمر مخې ته، خو د شپې به چاته رڼا نه ښکاري. او هغې نه بعد یو کال بعد به نیوکلیر پلانټس چې کوم دي هغې کې به هم څه ډسټربنس پیدا شي او هغه به هم بلاست شي. یعنی کوم ملکونو سره چې اټم بم دي نو هغه ټول ملکونه به د دې صفای هستۍ نه میټاو شي او چې کوم بلډینګونه پاتې دي، چې کوم هر څه پاتې وو هغه هر څه به مکمله توګه سره د دې دنیا نه ختم شي. ولې چې هغه ټول نیوکلیر پلانټس به انسټیبل شي او هغه به په خپله توګه سره والوځي، بلاست به شي. نو په دې دنیا باندې به یو بله تباهي راشي چې د کومې تباهۍ نه به چې څومره بلډینګونه د انسانانو نه پاتې هغه هر څه به تباه شي. 5 کالو نه بعد به چې کوم ځناوران دي هغه به د انساني آبادۍ طرف ته راشي او دلته به ځان ته نوي نوي کورونه جوړ کړي. 1500 کاله بعد به زموږ دا کورونه چې څه لږ ډېر پاتې وي نو د دې د پاسه به مواخر راوخیږي او دا هر څه به نیچر کور کړي. خو هغې نه بعد 500,000 کاله بعد به د انسان نوم او نشان هم د دنیا نه ختم شي. یعنی کیدای شي چې لږ ډېرې ممیانې د انسانانو موجود وي خو دا به هر څه مکمله توګه سره ختم شي. او هغې نه بعد به زموږ دا دنیا چې کومه ده دا به داسې دنیا وي چې د انسانانو راتلو نه پیله دا دنیا څنګه وه. د انسانانو راتلو نه پیله به تاسو ته پته چې دا دنیا څومره ښکلې وه، څومره ښایسته وه. هر ځای کې بوټي، ونې، ګلونه وو. خو چې کله نه انسانان راغلل، انسانانو ترقیانې سټارټ کړې، په ټکنالوژۍ کې مخکې لاړو، نو انسان د دغې دنیا بیړه غرقه کړه او په دې دنیا کې داسې تباهیان یې وکړې چې د هغې باره کې تاسو ګمان نشئ کولی. اټم بم یې جوړ کړو، همدغه شان نور جدید اسلحې جوړې کړي چې کومې دغې دنیا ته ډېر غټ نقصان ورکولی شي. خو ټیک 10 لکه کاله بعد به دا دنیا هماغه شان وي چې څنګه د الله تعالی جوړه کړې وه. د دې اصل شکل څنګه و دا و د انسانانو نه بغیر زموږ دنیا. که دا ویډیو مو خوښه شوي مخکې لازمي شریک کړئ او د نورو معلوماتو لپاره زموږ د آی ډي فالو هم کړئ. والسلام.